اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو دا چې علماو صاحبانو د قرآن او د حدیثو په رڼا کې خبرې وکړې، زه صرف یو څو کرښې وایم د شعر په ژبه. هیله ده چې ستړي نه شئ او زما شعر دی جاسوسان هم واوري او زما شعر دی د امریکې غلامان هم واوري او زما شعر دی هغه خلک هم واوري چې دغه نظام ته اسلامي حکومت وایي. څو کرښې مخ ته ترې وایي موږ به په حق باندې سرې وینې له زنو بیو، موږ به په حق باندې سرې وینې له زنو بیو، موږ به په حق باندې طوفان د انقلاب راولو، موږ به په حق باندې د جبر دا نظام ختمو. نه به یې خوري داسې اسان د پښتنو وطن دی، په هیڅ ایثار نه دی د داسې لیونو وطن دی. راځئ راځئ چې د حقوقو په غوښتو خو مړه شو، مرو خو به هسې نو راځئ چې په پښتو خو مړه شو. نظم داسې وایي نور د غفلت خوبونه پرېږدئ ویدو پښتنو، نور د غفلت خوبونه پرېږدئ ویدو پښتنو. د خدای لپاره هم مو دین هم مو ایمان لوټ کېږي، د شهیدانو وطن ګران افغانستان لوټ کېږي. خیر دی د خدای په ښکلي دین باندې که جنګ نه کوئ، خیر که پښتو کوئ قرآن باندې که ننګ نه کوئ، خو د پلرونو د لیکونو بدلې خو واخلئ. تاسو نه یې هغه تېرو شهیدانو زمن درته راغلی بیا د پلار او د نیکه قاتل دی او خپل مسلمان ورور خو په یوه ترخه خبره وژنې. خو مسلمان ورور خو د شپې له خوا ګزار کوی شي، د مسلمان سره خو خوار شئ په پټي جنګ کوې، په اسلام نه په قرآن نه په ښځه سپي جنګ کوې. هېڅ حیا نه درځي د ښځو په کارونو باندې، خپله زړه بدي مو هېر کړه په نوو سر شوئ. تاسو په خدای چې د پښتو غیرت دې ته وایي. خو یې بازو خطیبانو په منبر مینو، ای بازو خطیبانو په منبر مینو، ای بازو په آواز د لوډ سپیکر مینو. دا چې دعوا د محمد د وارثانو کوئ، لباس مو هم د محمد رسول الله کړی دی، نو بیا غوښتنه د قرآن پر ځای کوئ ولې نه؟ د محمد په مکمله لاره ځئ ولې نه؟ تش په سنتو په واجبه خو ځان مه خلاصوئ، تش په سنتو په واجبه خو ځان مه خلاصوئ. جهاد خو بیا نن د محراب او د منبر موضوع ده، دا سیاست نه دی، په دین د پیغمبر موضوع ده. نو له تاسو مونږ د جهاد اعلانول نه غواړو، له تاسو مونږ ځان په دین قربانېدل نه غواړو. اوس مسلې د پاک قرآن نه د جهاد راخلی، ځکه چې نور خپل ایمانونه سره ښه پېژنو، ځکه چې نه یو په خپل دین د قربانیو خلک، ځکه چې دا په کور ناستې مو قضاوت کړي. دغه زمونږ د ناپاکه وجودونه څه دي، مونږ یې بهتر ګڼو نبي آخر زمانه له تا، وینې ګڼو هم مونږ بهتره و جانانه له تا، له دې نه باوجود به مونږ شفاعتونه کوې. الهي هغه شپې ګونګې کړه چې حق نه وایي، الهي هغه شپې ګونګې کړه چې حق نه وایي، الهي هغه سترګې وچې کړه چې حق نه ویني، الهي هغه منبرونه په منځ دوه ځایه کړه چې پرې حق وازونه نه کېږي، پرې دین غلا کېږي. الهي هغه تندي مات کړي چې بغیر له تا نه چې دا زر غوندې بوتانو ته سجدې لګوي. الهي هغه زړونه خاورې او ویرې غواړمه چې له انسان ویرېږي، خدای له تا نه ویرېږي. الهي هغه مور او پلار در څخه خاورې غواړم چې خپل بچیان د ستا په دین قربانېدل نه غواړي، چې په قرآن باندې د نن غیرت کول نه غواړي، چې یو بچو ته د جهاد اجازه نه ورکوي. ملګرو دلته څو غمجنې حادثې راخلم، په اور کې سوي لوغړنې حادثې راخلم. بشر دوستانو ته ملګرو د ثبوت په خاطر انځورومه نن په شعر کې سپي خوړلی بدن، انځورومه نن په شعر کې سپي خوړلی بدن. دلته ملګرو په ګولۍ سوري ټټر یادوم، دوی د قسمې پر انجیل بشر دوستي داسې وي چې 12 کلن بچی مې هم په جیل کې واچول شي، چې جیل ته رول ورته قانون اجازه نه ورکوي. خو هغه کوم ظلم ووایي چې پرې ویې نه کړو، هلته د ورونو خویندې خولې په ورور جان ستړې شوې، هلته یې پلار په جدایۍ زړګی اراره شو، هلته یې مور لکه یعقوب په سړنده شوه. په خدای ملګرو دلته یو بل د یو بندي جانان کې سره اخلم چې په زندان کې یو ملګري ترې تپوس کړی و، په غم کې کړی یاره وایه دغه څه سبب دی چې نن په تا باندې اثر د لیونتوب شوی دی.
هغه په خپلو چاودو شونډو کیسه داسې کوي چې نور مې هېڅ په خیال کې نه راځي چې څنګه حال و خو ما 18 کسه خپله خرخه نه لرله خو یوه ورځ مې یهودیان په کور ننوتل 18 کسه یې په یو ور شهیدان کړل راته 18 کسه یې په یو ور شهیدان کړل راته خپله کیسه یې بیا سلګو ورڅخه ونیوله په چغو چغو په ژړا سر سلګو واخیستو بیا ور په یاده شوه د خپلې مور یاد واخیستو و خپل ملګري ته یې بیا په غریو نیولې اواز د لیونتوب یې د سبب کیسه شروع کړه داسې هغه ساعت په خدای چې ما په دواړو سترګو لیده ورته یې کلک په زولنو باندې تړلی ومه ما لیده چې مې ادې لکه لرګی سوځېده د خوږې مور په بدن مې سرې لمبې بلېدې په سره اور کې مې مور جانه اوښته راوښته په داسې حال کې به په ما څنګه لیونتوب نه راتلو څنګه به په ما باندې جانانه د غم خوب نه راتلو دلته یو بل دی و غازي علي کې سره اخلم دی د ګمان وکړي چې دومره رقیبان تللي دي چې کور ته لاړ شي یا دیان یې د کاله نه تاو شي دې خوار افغان دغه بې وسه پښتانه نه تاو شي دې ظالمانو په یو وار باندې لس سپي ور خلاص کړل دې ظالمانو په یو وار باندې لس سپي ور خلاص کړل په دین مین د مور او پلار په مخ کې سپو داړلو بس دغه چغه مې د ښکلې یاد د خولې راوتې چې و مور جانې بابا جانه درنه سپی مات کړم چې و مور جانې بابا جانه درنه سپی مات کړم دغه بې وسه جانان ډېرې ووهلې چغې خو مسلمانانو ورونو کله اورېدلې چغې مسلمانانو ورونو کله اورېدلې چغې نو زموږ د قرآن د حافظانو د کاریانو غوښې د یهودانو نصرانیانو سپو په خولو کې یوړې مسلمانان د په کورو کې پلاونه وهي نعره تکبیر الله تکبیر الله اکبر دین اسلام زنده باد عمر زنده باد زموږ د قرآن د حافظانو د کاریانو غوښې د یهودانو نصرانیانو سپو په خولو کې یوړې مسلمانان د په کورو کې پلاونه وهي دا ځینې ځینې د په ښار کې کبابونه وهي هغه ساعت مې خپل خدای ته شکایت وکړلو چې دی مسلم زړه خو کابوي خو کابورانه وي خدای ته کار دا ابرهه ورسره کړې ولې نه دا مو ګناه ده د اسلام په سر مو نه پرېږدي چې بس دا مو ورسره څنګه د جهاد یادوو خو یې پښتنو دغه خبره خاپرغه ور واورئ تر څو چې مونږ له اسلام ورته تېر شوي نه وو تر څو چې مونږ د خپل دین ورته پرېښی نه وي تر څو چې مونږ له محمده منکر شوي نه وو تر څو چې مونږ په عیسی ایمان راوړی نه وي تر څو چې مونږ په قرآن کې ورته ایښي نه وي تر څو چې مونږ انجیل په ځان منلی نه وي تر څو چې مونږ نر په نر نکاح تړلی نه وي که مکلانو تر هغې مو دوستان نشي کېدی تر هغې پورې به په تاسو یرغلونه کوي خو ای علماو چې ډالرو مو چشمان ړانده دي د خدای لپاره و کفارو ته دوستان مه وایئ د خدای لپاره په قرآن کې ورته مه کېږدئ دغه بدرنګه کروانه نور د خدای لپاره د اصحابو کروانه سره مه سموئ ګریوان د سر ټیټ کړئ په خدای له ایمانونو خلاص شوئ او ولې د بل په او ترورستان مو ولې بولئ جهادي مشران مو همدا جهاد خو زموږ ښکلي پیغمبر کړی دی تاسو هغه ته خطاب د ترورست وکړلو او په پاک اسلام و شهیدانو ته مردار مه وایئ مه لګوئ په محمد رسول الله داغونه مه لګوئ نور په لمن د مصطفی داغونه قبرستان باندې ورسېږي خدای کفار شکست را مقابل ذلیل کی وای شرم ناکام کی ربنا تقبل منا انك انت خالق اسرح وكيل لا تخلق ذات ربنا تقبل منا انك